بسم الله الرحمن الرحیم. وینورډ پروګرام ته راځم قاری صاحب، او په وینورډ پروګرام کې نن چې زمونږ کوم موضوع ده تېر روز موږ دغه پیراګراف ګروپ هم ختم کړی و قاری صاحب. نن به سټایلز ته راشو. سټایلز نو که زه راشم از ایکول ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند، او دلته راغلم دا لیکنه مې انتخاب کړه. د سټایلز کې ته خپل لیکنې له کوم ډول سټایل ورکړې قاری صاحب؟ دا سټایل ورکړې ستا لیکنې له به دا سټایل ورکړل شي، دا سټایل ولا نه ورکړې دغه سټایل ولا ورکړې ستا لیکنې له به همغه سټایل ورکړل شي. که دا سټایل هم نه ورکړې بل سټایل ورکړې نو ستا لیکنې له بل سټایل ته ورکولی شي قاری صاحب. زه ورته یم زه خپلې لیکنې له دغه سټایل ورکوم، دا سټایل ته زما لیکنې له ورکړل شو. نه دا سټایل نه ورکې دغه سټایل ورکې خیال شته قاری صاحب. بیا بیا دغه به انتخابوم خپل خط ورته دا سټایل بل موږ سره قاری صاحب دې پسې هیډینګ دي. هیډینګ د پیراګراف ترمنځ چې کوم دی هیڅ فاصله مه ورکوه. د پیراګراف ترمنځ به هیڅ فاصله نه ورکول کېږي قاری صاحب. نو سپیس چې انتخابوم که نارملي کوم په نارمل کې وګوره د هر یو پیراګراف ترمنځ یو څه فاصله ده، ورته دغه فاصله ختمه کړه. د دې پیراګراف او د لاندې پیراګراف فاصله ختمه کړه، فاصله یې ختمه کړه. د دې پیراګراف او د لاندې پیراګراف فاصله هم ختمه کړه. د دې پیراګراف او د لاندې پیراګراف فاصله هم ختمه کړه. د دې پیراګراف او د لاندې پیراګراف فاصله کنټرول ا انتخاب او ټول انتخابېږي قاری صاحب. نو هغه سره بیا کېږي. اوس راځم قاری صاحب ګوره ښه، دلته مې کنټرول انټر سره بله صفحه واخیسته او دلته مې ولیکل قاری صاحب څه شی. مثلا ما ولیکل انفارمیشن اباوټ وین ورډ. دلته ولاړ یم کنټرول آلټ 1 سره قاری صاحب دغه راځي. کنټرول آلټ 1 سره هیډینګ راځي قاری صاحب. هیډینګ 1 یا دلته راشه په دې هیډینګ 1 باندې کلیک وکړه نو هم سره هیډینګ 1 واخلي. از ایکول ټو ورته یم رینډ بریکټ شروع بریکټ بند. یو هیډینګ مې واخیستو قاری صاحب موضوع، بل ټیټل ورکوم ورته یم انفارمیشن اباوټ ایکسل. د ایکسل پروګرام باره کې مله معلومات راکړه. دلته ودرېږم ورته یم دا هم راته هیډینګ 1 که قاری صاحب نو دا هم را سره هیډینګ 1 شي. دا پاس هم سره څنګه خط د دې بدل نه شو. انتخاب په ټول ډیلیټ کا قاری صاحب. کنټرول انټر سره بل صفحه واخیسته او مې لیکل وین ورډ مې ولیکو او وین ورډ سره دلته ودرېدم قاری صاحب. دلته مې هیډینګ 1 کو از ایکول ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند. کنټرول انټر ایکسل دلته ولاړ یم ورته یم هیډینګ 1 کا دام راته از ایکول ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند. دلته راغلم او کنټرول انټر سره بله صفحه واخیسته. دلته مې ولیکل پاور او پوینټ پاور پوینټ پروګرام پاور پوینټ دا څه کوم هیډینګ 1 دې له ورکوم از ایکول ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند. کنټرول انټر سره به یو بل خیر دې واخلم او دلته ولیکم وینډوز. څه به ولیکم قاری صاحب؟ وینډوز او کنټرول آلټ 1 یا د هیډینګ 1 سره زه هیډینګ ورکولی شم از ایکول ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند. کنټرول یا دلته اوس راځم قاری صاحب او دلته ورته څه لیکم سی یا دلته لیکم کنټرول پینل. دا هیډینګ 2 اخلم قاری صاحب. هیډینګ 2 دا مې ټول مې واخیستل که نه قاری صاحب. پاس راغلم دلته زه اوس ودرېدم کنټرول ای سره مې منځ ته راوړو. دلته مې ولیکل ټیبل. څه لیکم قاری صاحب؟ دلته لیکم مثلا کنټرول ای ټیبل آف کنټینټس او دلته راغلم قاری صاحب پیراګرافس کې ورته ما ته څه کړه پیراګرافس کې نه دی انسرټ ټیب ته راغلم ریفرنس ته راغلم. قاری صاحب چې ریفرنس ته راشم ټیبل آف کنټینټس باندې به کلیک وکړم
کسټم ټیبل اف کنټینټس باندې وکلیک کوم دا به اوکے کوم قاری صاحب مخلشتم سره هغه ټیبل اف کنټینټس موږ لا راکو قاری صاحب فهرست چې ورته په پښتو کې وایي قاری صاحب فهرست هغه دویم نمبر چې د موږ سره کوم کمانډ دی قاری صاحب هغه دویم نمبر دغه مخکې کړه کنټرول پینل سره په بل دغه کې در کړه نو دا وې تاسو سره وین ورډ دی اول دغه په دویمه صفحه کې دی دا ایکسل دی دا په دریمه صفحه کې دی پاور پوینټ دی دا په څلورمه صفحه کې دی وینډو دا په پنځمه صفحه کې دی او کنټرول پینل موږ سره په پنځمه صفحه کې دی نو دا موږ سره په سټایل کې خبرې وي زه په خپل خوخه باندې قاری صاحب کولای شم چې یو سټایل ورلا جوړ کوم او زور ته چې د ما لیکنه نور بای ډیفالت چې څومره لیکنه کوم زه دې سټایل ته باید بدل کم دا هغه لپاره براشم کریټ ا سټایل باندې وکلیک وکم د سپونم باندې سټایل جوړه ورته مای سټایل بنوم باندې قاری صاحب او موډیفای درازم موډیفای کې ته سره څه شی دی نارمل بس دما د سټایل بیس ان نارمل کوم نو تاسو د خط څه ډول وی د سټایل ورته ټایمز نیو رومن دی وی د خط دی ورته شپاړس اندازه وی دا خط د موږ سره بولډم وی او د خط چې کوم رنگ دی زور ته زول دغه رنگ ټاکم قاری صاحب صحیح شو او د خط ترمنځ زم دغه لینو ترمنځ د فاصله موجوده وي بس همدغه او دلته وګوره قاری صاحب وی اډ ټو د سټایل ګیلری دا سره په سټایل ګیلری کې راشي کنه نو کدا چیک اف وی او دلته دا اوکے کوم نو اوس به د سټایل ګیلری سره مونږ ته ناراضي ورته دلته ناراضي مې پیدا څه شي شو دلته باید ما سره راشي اتوماتیکلی اپډیټ دا ما سره په اتوماتیکلی توګه باندې اپډیټ کیږي مثلا یو بیره ما دا اډ کو به راغلم دلته مې پکې څه تغیرات وکړل نو ډایرکټ به کوم دی هغه څه کیږي دا تغیرات التا اپډیټ کیږي دا یوازې په دې ډاکومېنټ باندې اپلای کې او کنه په ټولو ډاکومېنټ باندې اپلای کې ورته نه یوازې په دې ډاکومېنټ باندې اپلای کوم اوکے نو ستا سټایل به قاری صاحب او ما سټایل ته بدل شي از ایکوال ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند لیکن مې انتخاب کړ قاری صاحب دلته وګوره د مای سټایل په نوم باندې ده کنه مای سټایل رنگي وانه خستو را بشم ستا کریټ سټایل تا موډیفای یا براشما مای سټایل کې اوسې واغست قاری صاحب مای سټایل کې نارمل کا نارمل بشي مای اوسې رنگ واغستو وې منله قاری صاحب وې شوي رنگ اخلي قاری صاحب کا نو دا پر سټایل کې خبرې وی قاری صاحب او گزارا شما از ایکوال ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند انتخاب سټایل مې ور کوته دا فارمیټنګ تر مکمل ختم بشي قاری صاحب انتخاب مې کو اخیره کې اپلای سټایلز ست تغیرات دي کړې دي نو هغه په څه کوي اپلای کولای شي قاری صاحب په دې باندې کلیک وکړه تاسو څه شي دي سپیسینګ ورکه سټایل ورکه کلیر آل څه ورکه هغه دلته ورکولای شي موډیفای کې زنورم هغه زړه حالت تر رسلې شم بل څه دی پکار دي کې auto complete style name نو کله زرا شم قاری صاحب دوه دم دې لیکنه لزه کوم سټایل ورکوما ام چې ام ورکم ډایرکټ چې کوم دی مې راځي او تم اپلای کا نه هو په اپلای شي ورته اندسین دا مور کوا زه ټایټل په نوم باندې کوم ټی څنګه و هم قاری صاحب ما سره د ټایټل راشي اوکے هغه ته بدل شي ورته دا نارمل ورکوما دلته براشم دا به انتخاب کوم ته ان نو نارمل راغې اپلای ازي څنګه ان و هم مکمل لغت راشي د دې چیک کار دی کوس راشم ان و هم ان راوډي نه کټي و هم راوډي نه ودا چیک مون سره اف وی او اوس راشم اون وی او بیا راشم ټي و هم ټایټل راکې ډایرکټ نو دا مون سره په سټایل کې خبرې وی قاری صاحب ورپسې مون سره چې کوم دی فایند دی قاری صاحب فایند نو لیکل به کړي دا فایند تراغلم نو زور تم زدي کې یو لغت دی هغه پکې زه انتخابوم قاری صاحب او هغه لغت ما سره وتم ډاکومېنټ څه شی دی ډاکومېنټ دی نو زه براشم قاری صاحب ته ډاکومېنټ ولیکم ډاکومېنټ تاسو ورته غوډي تر سره ډاکومېنټ ورپسې په فایند کې دلته راشم اډوانس فایند دی
په ایڈوانس فایند کې موږ سره ډاکومنٹ کې نو زه یو ورته انتخابول شم فایند نیکسټ بل راته پیدا کا بل شته دی وته وای دغه دی بل شته دی وای دغه دی بل شته دی وای دغه دی بل شته دی وای نور سره نشته دی قاری سي په مین ډاکومنٹ کې څومره موږ سره ډاکومنٹ لغتونه دي هغه ټول راته پیدا کا ورته د ډاکومنٹ لغت راته ما انتخاب وا د ویډیو لغت راته پیدا کا قاری سي د ویډیو لغت وته فایند ان کې په مین ډاکومنٹ کې راته پیدا کا نو په مین ډاکومنٹ کې تاسو د ویډیو لغتونه دغه دي ورته په کرنٹ سلیکشن کې چې زرا شم قاری سي او دلته مې دا سلیکشن وکړو دا می سلیکشن کو ورته په دې کې راته پیدا کا نو راشه ایڈوانس پوینټ کې ورته کرنٹ سلیکشن دا ما چې کوم سلیکشن کړي په دې کې راته پیدا کړو وې دغه دي دغه درې دانی راته پیدا کړی دي او دا ځکه نه پیدا کړي چې دا موږ ته څه شوی دی قاری سي وو انتخاب شوی نو بل ورپسې موږ سره چې کوم دی د ویډیو لغت ما د سکا هایلایټ آل ټول راته هایلایټ کا قاری سي نو ټول به سره انخه کی هایلایټ وې کی دا ځکه د هایلایشن دغه دی نو کله راشم د هایلایشن دغه کوم موضوع دی چې هایلایټ آل یا پر کلیر هایلایټینګ ډورتم هایلایټ آل مثلا شین شو شین رنگ کې شو دلته چې د هر هایلایټ انتخاب کړی هغه بدلتا راځي ورپسې موږ سره ریپلیس ته قاری سي ریپلیس څه کار کوي ورته دغه ویډیو لغت چې کوم دی دا ماته څه بدل کا ایمیج ته بدل کا قاری سي نو تاسو مکمل کتاب دی او په کتاب کې ته غواړئ یو لغت څه کې د هغه په ځای بل لغت راولي نو چې څومره لغتونه د سره قاری سي مثال یو لغت غلط شوی تقسیم آفرین صحیح کوي نو ما سره اوس ویډیو دی او ویډیو په ځای باندې ایمیج راوړم نو یو بل سره بدلیږي او لکه دلته کلیک وکم قاری سي دلته ورته یو راته بدلوا اوکے کلوز بدل نشو بدل په پروګرام خالص ورته د هایلایټ ماته ختم کا فایند کی وراشم ایڈوانس او د بده هایلایټ آل او همدارنګه کلیر هایلایټینګ کلوز راشم ورته فایند کی خالص ایڈوانس فایند کی ریپلیس کما تاسو شي د ویډیو لغت د نو ریپلیس کی یو ما سره ریپلیس کی کاری سے یو لغت بر سره ریپلیس کیږي ختم شو سره زور تیم دغه ایمیج لغت او څه شي ایمیج لغت ما څه بدل کا آډیو ته قاری سے آډیو خو ریپلیس آل ټول راته دغه مکمل بدل کا ټول راته په یو کلیک سره ریپلیس آل باندې کلیک وکا وای تاسو لور دانی ریپلیسمنت وکړل بل موږ سره ګوډو دی خالص سے په ګوډو کې موږ سره اول پیج راځي دا څه کار کوي کزرا شما کنټرول انټر سره می کزرا شمل اول سو اخلمه پاس ټاپ او پیج کې ډبل کلیک دلته راځم ته پیج نمبر راکا ټاپ او پیج دغه پیج نمبر ما واخیستو کاری سے کنټرول انټر سره دویمه صفحه دریمه صفحه څلورمه پنځمه شل صفحه می واخیستې قاری صاحب راغلم فایند کې ایڈوانس فایند تا او ګوډو تا ورته پیج نو سویم پیج ته به بوزي ورته ما پنځم نمبر پیج ته بوزا ګوډو وګوره پنځم پیج ته راوستلې ورته نه لسم ته می بوزا ګوډو لسم پیج ته به راولي قاری صاحب کلهشتا بل موږ سیکشن دی قاری صاحب ورپسې نو که زه راشم دی لسم پیج کې زه ولاړم قاری صاحب لیاوټ ته براشم بریک کې او دا به کنټینیوس کوم رائټ کلیک وکم قاری صاحب دا سیکشن دلته زه اټ کم نو ته په سیکشن 2 کې ولاړې قاری صاحب سیکشن 2 کې ولاړې کنټرول انټر ولسمه صفحه کې ولاړې مې به بریک تر اغلم او دا می کنټینیوس کو اوس موږ سره سیکشن 3 شو قاری صاحب کنټرول انټر سره من نورې صفحې واخیستې بریکس کې راځم کنټینیوس تا او بس الور موږ سره سیکشن شي زور ته سویم قاری صاحب ورته ما اول نمبر سیکشن ته بوزا ما اول نمبر سیکشن ته بوزا ځل فاصل غونډي ګوډو نو څوګر قاری صاحب اول نمبر سیکشن ته بوتلی ورته دویم نمبر ته بوزا ګوډو نو دویم نمبر سیکشن ته زرا واستم ورته دریم نمبر ته بوزا ګوډو نو دریم نمبر ته دی
بل موږ سره لاین دی قاری صاحب بل موږ سره لاین دی دا څه کار کوي از ایکول ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند کنټرول اے کنټرول سی ته مې کاپی کو کنټرول وی دا ټول مې انتخاب کړل قاری صاحب لیاوټ ته راغلم لاین نمبر ته راغلم کنټینیوس مې کو موږ سره څه شي اخیستی دی لاین نمبر یې واخیستو هر لاین موږ سره نمبر واخیستو هوم ټیب ته راغلم پاینټ ته راغلم ایډوانس پاینټ ته راغلم ګو ټو ته راغلم او دلته لاین نمبر کې ضرورت ما شلم نمبر لاین ته بوزا نو اوکې نو شلم نمبر لاین کې ډایرکټ ما سره ولاړ دی ورته اول ته بوزا ګو ټو اول نمبر لاین ته زرا واستلم ورته نه سلم نمبر ته بوزا ګو ټو سلم نمبر لاین ما ته راوست سیکشن درته ویم قاری صاحب چې کله زدل راغلم او دلته په دې انسرټ ټیب کې ورته دا پیج نمبر تشریح کوو سیکشن درته دلته خیم صحیح ده آفرین برخې ته وایي سیکشن اصل کې برخې ته وایي قاری صاحب ان شاء الله ورپسې هوم ټیب کې دا خو په دې ګوټو کې خبرې دي ما بک مارک او کمنټ او دې ته مې بوزه هغې دا ټولې خبرې دي قاری صاحب بک مارک نو که بک مارک څه کار کوي د هغې دپاره به زه راشم اول دا لیاوټ ټیپ کې به دا نمبر زه ختم کړم دا به نن کړم از ایکول ټو رینډ is equal to rand کله شته دا لیکنه ما وکړه قاری صاحب اوس قاری صاحب ما څه وکړلو ما دا کتاب دی زما ما ولوستو تر دغه ځای پورې مې ولوستو قاری صاحب او زه ورته چې زه نور نه لولم دلته په دې لغت باندې ډبل کلیک وکړم دا به انتخاب کوم قاری صاحب د انسرټ ټیب ته به راشم دلته بک مارک ته راشم بک مارک په قرآن مجید کې شکل درته سبق وایي یا نښه پکې ږدي هغې ته بک مارک وایي نښې ته وایي زه ورته یم ماله دا نښه راکړه نیکسټ سټډي په نوم باندې د نیکسټ زما راتلونکي د مطالعې پلان دی نیکسټ سټډي دا به اډ کړم راځم بیا مې مطالعه وکړه کتاب مې راواخیستو این تر دغه ځای پورې سیو پورې ما ولوستل بیا بک مارک ته راځم دې بیا ورته وایم سیکنډ ورته مې ولیکل سیکنډ دا هم اډ کوم بس اوس راځم قاري صاحب دلته ولاړ یم او دلته راغلم څه ته هوم ټیب کې پاینټ ته ایډوانس پاینټ ته ګوټو او په ګوټو کې زه ورته نیکسټ سټډي ته ما بوځي که نه سیکنډ ته یې بوځه ورته یم سیکنډ ته یې بوځه ګوټو سیکنډ ته به دې بوځي ورته یم نه نیکسټ سټډي ته مې بوځه ګوټو هغې ته به دې راولي نو دا زموږ سره دغه شان کمنټ ټیم دي دغه شان فوټ نوټ ټیم دي دغه شان اډ نوټ دا ټولې خبرې یو شی دي قاري صاحب کنټرول اے بیک سپیس ختم بشي ډبل کلیک وکړه ورته دا راته ختم کوه بس دا سره ختم شي ډبل کلیک وکړه پیج نمبر هم سره ختم شو قاري صاحب دا خو په دې کې خبرې څه مشکل نشته دی ورپسې موږ سره ریپلیس مې ته الریډي خبرې وکړې سلیکټ ته چې راشم نو سلیکټ آل نو که زه راشم از ایکول ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند دلته راغلم انسرټ ټیب ته یو شیپس مې راوړو ځان سره قاري صاحب دغسې شیپس مې راوړو نو که زه راشم هوم ټیب کې ورته یم چې سلیکټ آل ټول راته سلیکټ کا ډیلیټ ټول را سره ډیلیټ شي ورته یم داسې مه کوه نو که زه راشم قاري صاحب دا آبجیکټ ما راوړی او دا آبجیکټ زه څه کوم دلته زه ورته یم دا آبجیکټ ما ته بیهایند ټیکسټ د دې خط راته شاته کا نو که دا آبجیکټ زه رانیسم قاري صاحب آبجیکټ ما سره نه رانیول کېږي چې په اسانه باندې خیال شته دا آبجیکټ زه ورته یم زه نشم رانیوی نو دې لپاره بیا هوم ټیب کې راشي سلیکټ ته ورته یم سلیکټ آبجیکټ دغه آبجیکټ ما ته سلیکټ که نو اوس ګوره خیال شته قاري صاحب خط د سره ګوره سي خاص نه سلیکټ کېږي صرف آبجیکټ د سره سلیکټ کېږي دا پرې سلیکټ آبجیکټ کې خبرې وي ورته نه سلیکټ آل کرا ته بس ټول ورته سلیکټ شي بل چې موږ سره کوم کمانډ دی
select all text with similar formatting no data دا څه کار کوي قاری صاحب دا پاس لغت دا میں قاری صاحب سکو دا میں بولڈ کو اور پسے میں دا میں مرسرا بولڈ کو دلته ولاړم قاری صاحب ورته هم select all text ما د ټول هغه خط select کا with similar formatting چې موږ سره په یو شان formatting کې وي نو تاسو سره دغه ټیکست چې کوم دی دا په یو شان formatting کې دی او کله ته ودرېږم ورته د دې غونډې چې کوم ټیکست وي هغه راته انتخاب کا نو وګوره هغه سره انتخاب کی دا به دې کې خبرې وي مشکل نشته اخر یې موږ سلیکشن پین دی نو سلیکشن پین د لپاره وسو کوم یو سودانی شیپونه برولم قاری صاحب دا شیپ مې راوړو کنټرول ډي 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 اهو دلته راغلم انسرټ ټیب کې شیپس مې رسم کو کنټرول ډي 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 هغه سي شیپونه مې واخیستل قاری صاحب دا شیپس مې انتخاب ډیلیټ دا مې انتخاب ډیلیټ دا مې انتخاب ډیلیټ دا درې ما سره زویم ډیر دي مرا وشم فارمیټ کې ورته دا ما د لدا کلر ورکو دی بل دغه سی کلر ورکا نو کوم سره شم قاری صاحب هوم ټیب ته په هوم ټیب کې دغه سلیکشن پین تر راغلم شو آل هاید آل ما دا ټول پټ کا نه شو آل ما دا ټول راخکارا کا بل وګوره دغه شین خط مونږ سره تر ټولو وروستی دی او دغه تور ورپسې دی او دا زیړ تر ټولو مخکې دی نو ورته وایم چې دا شین خط مال انتخاب کا او دا ټولو مخکې راوله دا ټولو مخکې راوله نه مینځ دی کا نه صرف دغه شین خط ختم کا دا نه شین ختم نه دام نه شین ختم کا یو تو ختمولی شو قاری صاحب دا په سلیکشن پین کې خبرې وي قاری صاحب ویډیو مې نه بند شوي نو ویډیو خو د چالان ده دا زموږ سره په هوم ټیب کې خبرې وي قاری صاحب او که زه راشم انزرټ ټیب ته په انزرټ ټیب کې کور پیج دی کور پیج د کتاب چې کوم پیج وي قاری صاحب کور وي نو دلته تاسو سره ډیزاینونه دي چې ستا هر ډیزاین پکاري بس کلیک وکړه دا سره به هماغه کور پیج راشي نو زه په دې باندې کلیک کوم نو ما سره د کتاب دپاره ستا دا کور پیج پکار دی دا کور پیج هم ورته اخیستلی شي ډاکومنټ ټایټل ستا د څه په نوم باندې کتاب پکار دی نو زه ورته یم قاري صاحب آی ایم غازا زه غزه یم آی ایم غزه زه غزه یم پوه شو قاري صاحب آی ایم غزه په نوم باندې زه یو کتاب لیکم چې زه غزه یم ډاکومنټ سب ټایټل د څه شي پکار دی د ډاکومنټ ورته ما زما سب ټایټل چې کوم دی هغه ما سره پری فلسطین دی پری فلسطین لاندې ورته ما دا کتاب تا په کوم تاریخ باندې قاری صاحب شې کړی دی ورته ما څنګه ټوډے صحیح دی د نن ورځې تاریخ ورکی اٹکا د کمپنی نوم دې چې د ما در کمپنی نوم سریک دی د کمپنی ایډرس چې د زور دی ایډرس چې کوم دی د کمپنی هغه مو سره په جلال آباد کې دی نو سره کنټرول پی او قاری صاحب څومره یو څه ټایټل سره برابر شوی دی کتاب کدا دې نه خو قاری صاحب دا ولا ورکا کنټرول پی د کتاب ټایټل به دا شي آی ایم غزه پری فلسطین یوزر تاسو سره آی ټی دی دا سټایل نه دی خو دا سټایل ولا ورکا دا سټایل ولا ورکل شي آی ایم غزه پری فلسطین ایمیل ادرس نه تاټ کولای شي مختلف قسمه فارمیټ دي قاری دا عکس ولا راوړل دا عکس ولا ریل ګاډي دا ریل ګاډي عکس دې عکس ورکول شي ولې نه قاری صاحب دا انتخاب کا قاری صاحب دلته پکچر تر اغلم یا دلته راځم فارمیټ کې دلته زه دې له نور ډیزاین نمبر کولای شم زورته ما چې زه چینج پکچر دغه پکچر زه بدلوم قاری صاحب زه دغه پکچر بدلوم ورته ما دغه څه پکچر زه راوړم دا پکچر ما راوړم
خیال شته قاری صاحب چې هر پکچر ته راوړلی شي ورته هم دغه مې نه دی خوښ نو کور پیج کې راشه ورته هم دغسې یو کور پیج وله ورکړه خیال شته قاری صاحب آی ام غزه پری فلسطین کور پیج کې راشه د دې نه دی خوښ ورته هم دغسې ټایټل وله ورکړه دې باندې نور هم لیکل کېږي اوس دې باندې نور ولې نشي کولی قاري صاحب بغیر د دې نه بل ځای کې لیکل نه کېږي ولې نه کېږي قاري صاحب اعظم ګوره دا خو لا نه دي ویلي زه به راشم انزرټ کې قاري صاحب دا به ټیکسټ باکس ته راشم ټیکسټ باکس ورته یم ډرا ټیکسټ باکس زه به ټیکسټ باکس ډرا کما دلته به راشم شیپ فل کې نو فل او شیپ آؤټلاین کې نو آؤټلاین لیکل وکړه قاري صاحب چې لیکل هر څه کوي لیکنه کولی شي نو زه ورته یم چې زه لیکن کوم انجینر ډاټ HAPIBULLAH دا مې لیکل مې وکړل قاري صاحب ورته یم دا مې انتخاب کړل دا لیکل او زه راغلم هوم ټیب ته ورته یم دا لیکل ما ته څه کا سپینې کا لویم کا بولډیم کا خاندویم کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام پوه شو قاري صاحب بس پوره ما کور پیج پورې وبس قاري صاحب نور به انشاءالله مور کور پیج دی په کار قاري صاحب آنلاین کور پیج هم راخیستلی شي ریموو کرنټ کور پیج ترس به دې پورته کې او اخره کې دا کور پیج ما ته سیو کا دلته راته سیو کا په خپله خوښه دې کور پیج کې څه تغیرات راوستل نو به دلته به دې سیو کور پیج به انتخاب کوم کنټرول زیډ سره مې دا راوستو کنټرول ای سره مې انتخاب کو کور پیج ته به راشم دا به سیو کړم څه په نوم باندې سیو کړئ نوم وله ورکړه اوکې کا سیو وشي دلته زه دا سبي بستر څنګه سب کړی زه دا اول کې سب کې چې معنا د کار پیج دی کوئی نشم قاري صاحب دا کار پیج څنګه سب کېږي د هغه په کتاب سره شي سب دل کنټرول کی سره دی چې چې پرنټ کوي قاري صاحب کنټرول پی سره دا اوس انتخاب کو بس پرنټ څنګه پرنټ کی چې پرنټر کنیکټ پر پوری بر سره پرنټ کیږي قاري صاحب هغه چې په ټایپینګ را وشم ریپیډ ټایپینګ په قاري صاحب شم وړاندې خلاص شو نو موږ په شپ بټن کې هم کار وکړ چې شپ بټن ټول هم دغه یو معنا لري بس دا مې انتخاب کو نو دلته تراشه د ار سره شپ وها او یو هم دسی وها د ار سره شپ وها آفرین دا په دې کار ورپسې موږ سره نومریک پیډ دی نومریک پیډ دلته ګوره کاری سي دا یو ګوته دلته یې کېده نو دا د دې لپاره استعمالېږي 1 2 3 دغه درې ګوتو کار دی کاری سي 15 سلوي نو 15 سلوي غوځو ولیکم بیا دا وایي انټر وها یو ګوته مې دلته یې کېده ګوره 15 سلوي 15 سلوي شپږ 50 40 کاری سي هغه څه نمبر نشته هغه به نشته دلته دا انټرست کاری سي دا یو ګوته واستم کولای شم نه دلته د شپې ته کنه پاسه لا ګورې کاری سي دلته ګوره دا ګوته نه دا شپه ګوته دې پوسټه انټر وهلې شي ګورم تیار په انټر پرته دا کاری سي لګ را نه کوم انټر وها پلس اب کومولې شي نو دیم 15 شپې ته ځلې کما نو پاسه لا ویو کرا دا بټن استاد دا خاص سپیس بټن او خاص سپیس نه د سپیس نشته کاری سي نه زما دا بټن وړم دا دلته نشته کاری سي وو دا یو دوه دلته وهم ګوره کاری سي وو شپږ زه وهمه نو شپږ د دې بټنې کار دی د دې ګوتې کار دی کاري صاحب شپږ ورته هم شپږ مې وهو بېرته مې راښکته کړو ورته هم پنځه وهم نو پنځه د دې ګوتې کار دی شپږ پنځه صفر د دې چپې ګوتې کار دی کاري صاحب دا جګه که بېرته راښکته کړه صفر باندې جیب کو هلته مې صفر وهو بېرته مې راښکته کړو څلور صفر څلور صفر څلور داسې هم کولی شي کاري صاحب خدا خدای کاری صاحب دا نه دی دا خدای کاری صاحب دا سپیس وهم ورته شپږ او صفر فاصله شپږ او صفر فاصله شپږ او صفر فاصله څلور صفر څلور پنځه شپږ
شپږ او پنځه صفر دا د لیکل لنډیږي نه صفر دا لیکل مثال دا لنډ کې نه دغه سپیډ تیار کړه موجوده ده چې دا سره مخکې لاړه شي بس نور سره خبره ختمېږي عبدالرحمن هم کوم دا درس ویل